دویمه نښه چې الله رب العزت د هغه بندګانو چې الله وله توفیق ورکړی دی او دا په توجه سره واورئ چې الله رب العزت د چا سینه کولو کې دیندارۍ ته او دین ته دا ډېر خوشبخته انسان چې الله د چا سینه کولو کې دیندارۍ ته او دین ته د هر چا سینه ګوره دیندارۍ ته نه ده کولو ګوره ته چې دې منزل راشي که نه او داسې خوشحاله او دا مونځ داسې په خوشحالۍ سره په خشوع سره وکړي بیا ته د قرآن تلاوت کې کله ته یو عبادت کې کله ته بل عبادت کې نو د الله شکر ادا کوه چې الله ستا دا سینه پراخه کړې ده د اسلام ته او د دین ته د هر چا سینه ګوره دیندارۍ ته نه ده کولاو الله په قرآن کې وایي أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه چې الله د چا سینه کولاو کې اسلام ته که نه دل الله یو رڼا ورکړې ده دی په هغه رڼا کې روان دی او من کان میتا فاحییناه وجعلنا له نورا یمشي به في الناس کمن مثله في الظلمات الله وی یو سړی چې ما وله سینه پراخه کړې ده رڼا مې وله د دین ورکړې ده او دی په هغه رڼا کې ژوند تېروي آیا دی په شان د هغه چا دی چې په تیرو کې دی او په تیرو کې ژوند تېروي نه یو شان نه فرق نو که چېرته ستا سینه الله پراخه کړي اسلام ته که نه او دیندارۍ ته او دینداري دله خوند درکوي او دینداري دله مزه درکوي نو ته خوشحاله شه ته د الله په هغه بندګانو کې چې الله وله توفیق ورکړی دی هر چا ته دا توفیق نه میلاوي عبادت نه خوند اخسته د هر چا ته نه میلاویږي لکه زه به مثال ستاسو ورکم او خپل به ورکم موږ دلته ناست یو د جمعې ورځ ده کیدای شي څوک چکرې وهي څوک دنیا ګټي څوک به ګپ شپ لګوي څوک به موبایل ګوري څوک به څه کوي څه به کوي ما او تا د الله په کور کې ناست یو د الله خبره اورو د الله د رسول خبره اورو او د دې نه خوند اخلو فرق دا دی چې هغوی له دا خوند نه ورکوي او موږ له خوند راکوي ځکه چې الله موږ له توفیق راکړی د دې عبادت هم یو خوني ګورئ د عبادت خوني ګوره کم سړی چې نفلي روجې نیسي د فرضي خبره په دې نه کوم فرضي روجې موږ ټول نیسو اکه یو سړی دیندارۍ کې کمزور هم دی خو فرضي روجې نیسي د نفلي روجې خبره کوم یو سړی د نفلي روجې نیولې ده او موسم د ګرمۍ دی موسم د ګرمۍ دی او په ګرمۍ کې په اوړي کې ورځې اوږدې شپې لنډې او دی پکې مزدوري هم کوي دی پکې ځان له 2 روپۍ هم پیدا کوي بیا هم د روجې نیولې ده اخر څه وجه ده چې دا سړی دا دومره سخته برداشت کوي وجه دا ده چې ده په دې عبادت کې خوند موندلی دی په عبادت کې خپل یو خوند دی او مزه ده چې هغه هر چاته نه میلاوي که تاله الله رب العزت دا خوند درکړی که نه که تاله الله رب العزت دا توفیق درکړی نو د الله رب العزت شکر ادا که د الله رب العزت شکر ادا که او څومره شکر چې د الله ادا کې نو هغه کم دی دویمه نښه موږ دا بیان کړه چې الله رب العزت چې کومو بندګانو له توفیق ورکړی د هغه دا نښه ده چې د دوی سینه الله رب العزت دین ته او دیندارۍ ته پراخه کړې ده درېیمه نښه د خوشبختۍ او د دې چې الله وله توفیق ورکړی دی هغه دا چې هغه سړی به د رسول صلی الله علیه وسلم په نقش قدم رواني چاله چې الله توفیق ورکړي که نه هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري کوي او زموږ دا دین دقه دی د الله منل او د الله د رسول منل ورسره دا یاده که او د هر چا خبره چې د الله د خبرې او د الله د رسول د خبرې سره برابر وه نو موږ یې منو او د چا خبره چې هم د الله او د الله د رسول د خبرې خلاف وه نو موږ یې نه منو اگر که هغه هر څوک که هغه پښتن دی که هغه پنجابی دی او که هغه عربی دی که هغه غریب دی او که مالدار دی که مولا دی او که جاهل دی چې خبرې
د الله او د الله د رسول د خبرې خلافي نو موږ یې نه منو سره د ادب او د احترام. که چېرته الله تعالی توفیق درکړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تابعداري کولو نو ته ډېر خوشبخته انسان یې. د پیغمبر تابعداري د الف نه د یا پورې په هر څه کې، صرف دا نه چې زه د پیغمبر تابعداري په هغه مسله کې کومه چې هغه مسله زموږ په معاشره کې رایج ده او چلیږي، رواجي دی، وي ده ته اسانه د عمل پې کوي او دا مو وي دا د پیغمبر طریقه ده. خو که چېرته ته ده ته یو طریقه بیان کړي چې دا د پیغمبر طریقه ده خو د ده په کلي کې پې څوک عمل نه کوي، د ده په معاشره کې څوک نه مني یا پښتو کې څوک نه مني، نو بیا دی کله وایي مړه مشران نه مني، کله وایي پلار یې نه مني، کله وایي پښتانه، کله وایي زموږ کلي کې خلک دې ته بد ګوري. دا د سره دینداري نه شوه او دا څه ایمان شو. یعنې ما او تا به دینداري هله کوو چې کله دغه دینداري زما او ستا د خواهشاتو سره برابري، چې کله دغه دینداري زما او ستا کلیوال ورته صحیح وایي هغه به صحیح، چې هغه دینداري زما او ستا د رسم و رواج خلاف نه وي جو موږ به منو، که خلاف راله نو موږ به رسم و رواج نه پرېږدو، دین به پرېږدو. دا د کوم ځای دینداري ده؟ موږ به دینداري کوو او زموږ چې کوم رسم او رواج د دین خلاف راځي دین به نه پرېږدو، هغه رسم و رواج به پرېږدو. کومه خبره د چا، کومه رای د چا د قرآن او د حدیث او د دین خلاف راځي نو موږ به هغه رای پرېږدو، موږ به هغه خبره پرېږدو د هغه کس، خو موږ به پسې قرآن او حدیث او دین نه پرېږدو. نو درېیمه نښه دا شوه د رسول صلی الله علیه وسلم مضبوطه تابعداري. څلورمه نښه د خوشبخته انسان چې الله رب العزت وله توفیق ورکړی هغه ده چې دی 5 وخته مونځ د جمع سره کوي. دا خبره په توجه سره واورئ، نارینه باندې 5 وخته مونځ کول دا د جمع سره فرض دی، د جمع سره او په خپلو وختونو کې. که الله د دې توفیق درکړی که نه نو ته ډېر خوشبخته انسان یې. که ته 5 وخته مونځ په جومات کې کوې ته ډېر خوشبخته انسان یې. ته د الله په هغه بندګانو کې چې الله چاڼ کړي دي د دې لوی عبادت دپاره. بیا ما تاسو ته نصیحت دی، مونځونه په ټیم کوئ او د جمع سره کوئ. 2 خبرې دي زموږ سره، یو مونځ په ټیم، دویم د جمع سره. او که د جمع سره دی کوو نو په ټیم به وي، که د جمع سره دی مونځ کوو نو بیا بېغمه شه دا او په ټیم. او که مونځ دی د جمع سره نه کوو، جومات کې دی نه کوو او ځان نه دی کوو، نو یو خو تا دا ګناه وکړه چې د جمع مونځ دی بې عذره پرېښودی دی، ورسره دا یاده که دا مونځ به ستا په ټیم نه وي، کله مخکې کله وروستو. نن سبا خو لا دا مسله پکې موږ نه وي ولیده چې د مانځه ټیم د ټیکهدار او د مزدورۍ او د کمپنۍ د ټیم سره بدلیږي را بدلیږي. دا لا موږ نه وي مسله ولیده. سهار مونځ ناوخته به کې چې کله د ډیوټۍ ټیم ناوخته بس پکې دا تپوس وکړي، دا تپوس هم ګوره ما نه شوی چې سهار دا مونځ کې لا اذان نه سړی 15 منټه مخکې کوي ځکه چې بیا کار له رواني، نو چې دا به کېږي او که نه. د اذان نه 15 منټه مخکې، اذان نه لا وخت داخل شوی نه دی، د سحر د مانځه وخت لا داخل شوی نه دی، دی وایي زه یې کومه. ستا څه خیال دی چې دا سړی ډېر دینداره دی، د مانځه ته په شوق کې دی؟ نه نه، ځان ترې خلاصوي ځکه چې هلته د دنیا ټیم دی. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله وی دا فرض مونځ دا الله په مؤمنانو باندې په خپل وخت کې فرض کړی دی. دا زما او ستا د مرضۍ خبره نه ده چې نن به زه د سحر مونځ ناوخته کوم 7 بجې 8 بجې ځکه چې زه ډیوټۍ له ناوخته ځم. نن به زه په ټیم باندې کوم د سحر مونځ ځکه چې دا زما ډیوټۍ سره برابر دی. زه به نن د ماښام دا مونځ به په کور کې وکړم ځکه چې په سر مې بوج دی، او نن به
میلمانه راغلي دي یو د ماسخوتن دا مونځ به م زه په کور کې وکړم جومات کې نشم کولی داسې زما او ستا د نیکه دین نه دی ګورې ښه خبره یاده که دا دین د الله دی چې څنګه یې موږ ته ښوولی دی هغه شان به پرې عمل کوو دا زموږ د خواهشاتو سره تاویږي را تاویږي نه ما او تا به دا یاده که دا خبره ما او تا به خپل خواهشات د دین سره تاوو را تاوو خپل خواهشات د دین سره تاوو را تاوو خو دین به خواهشاتو ته نه تاوو را تاوو حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی په تاسو کې د هغه وخته پورې یو سړی مؤمن نشي جوړېدی چې څو پورې خپل خواهشات د هغه دین تابع کړي نه کوم دین چې ما راوړی دی ما او تا به خپل نفس خپل خواهشات د دین تابع کوو دین به د ځان نه تابع کوو اوس د مازدیګر د منځه یو خاص ټیم دی او زما زړه دا وایي چې که د مازدیګر دا مونځ 5 بجې وکړمه وي دی وایي زه 5 بجې به وکړو دلته اوس د خواهش یې څه دی چې 5 بجې شي نو دین یې راواغستو د خواهش تابع کو نه پکار دا وه چې د دې خپل خواهش ته ویلی وي د دې خپل نفس ته ویلی وي چې دا خو د الله دین دی په دې کې خو ګپ نه لګي داسې زما مرضي خو نه دی چې 5 بجې ته یې کو 3 ته یې کو 4 ته یې که نه مونځ به زه په خپل ټیم کوم د جمعې سره به یې کوم نو دیزي که اوس دا سړی راولګېدو خپل خواهشات یې د الله رب العزت د دین تابع کړو 5 وخته مونځ مونځ هغه اوچت عبادت دی چې رسول الله وسلم حدیث کې وایي چې د چا نه دا ضایع شو په آخرت کې د هغه نه را روان هر څه ضایع شوي او که په دې کې دی کامیاب شو په دې عبادت کې د قیامت په ورځ نو دی پر روانو مرحلو کې هم کامیاب دی مونځ هغه عبادت دی چې تا الله ته نږدې کوي هغه عبادت دی چې د دې د برکت الله رب العزت ستا مسلې حل کوي قرآن کې الله وایي واستعینوا بالصبر والصلاة مرسته غواړئ د الله نه په صبر کولو سره او په مونځ کولو سره رسول صلی الله علیه وسلم ته چې به کله څه مسله راله که نه رسول صلی الله علیه وسلم ته چې به کله څه مسله راله څه مصیبت به راغی زړه به یې خفه و غم به پرې راغی نو بلال رضی الله عنه ته به وی بلاله اقامت وکړه چې دا مونځ وکړو چې لږ دمه شو ارحنا بها یا بلال مونځ چې دې وکړو دمه به شي مونځ چې دې وکړو غمونه به دې الله ختم کړي د مانځه سره به دې الله هر مشکل ختم کړي عجیبه قصه د بعضو ګرځو په سکون او په راحت پسې او پرېښودیم د هغه ځای چې په کوم ځای کې سکون او راحت میلاویږي پرېښودیم د هغه عبادت په کوم عبادت سره چې په ژوند کې سکون راځي که غواړي چې الله تعالی کامیابي د دنیا او د آخرت درکړي نو د منځه اهتمام به کې فرض مونځ 5 وخته د جمع سره الا و شرعي عذرونه د دې دي او دې له مستقل درسونه پکار دي زما تفصیلي درسونه په ریاض کې دي هغه واورئ او په هغې کې ما دا مسله ذکر کړې ده چې کله انسان د جمع سره مونځ پرېښودی شي خپل عذرونه یې شریعت قبول کړي که هغه عذر تا ته وي نو بیا خیر دی ته کور کې مونځ کولی شي خو که معذوره نه او عذر درته نه وي که نه نو منزله به راځي جمع ته جومات کې به مونځ کې ورسره دا خبره یاده که نفلي مونځ چې څومره ډېر کې دومره ته الله ته نږدې کېږي او رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته ویلي وی زما نه څه وغواړه که ته غواړې هغه وی یا رسول الله زه غواړم چې جنت کې ستا ګاونډي شمه نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وی نو بیا مونځ ډېر کوه د مونځ د مراد دلته نفلي مونځ دی ځکه چې فرضي خو به هغه کوي نفلي مونځونه ډېر کوه رسول صلی الله علیه وسلم ورته وی ته به ما سره په جنت کې ګاونډي شي که غواړئ چې الله ته نږدې شئ او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په جنت کې ګاونډیان شئ نو نفلي مونځونه ډېر کوئ نفلي مونځونو کې څه راځي
یو د سنت دي کوم چې موږ د فرضو سره کوو دا ښه په توجه سره یې کوئ ښه په اطمینان سره یې کوئ د شپې تهجد ډېر لوی برکت پکې الله اچولی زما خواله ډېر خلک راځي هغوی ته مسلې او زموږ دا خلک خو د بعضو مولیانو حضراتو د دې بې دلیله وظیفو سره عادت کړي دي دا وظیفه دومره وایه او دا دومره په هغې کې اکثر بې دلیله وي بعض دلیل والا شتي نو ما ته وایي وظیفه زه ورته یم لویه وظیفه دا ده چې د سحر د مانځه نه د سحر مانځه نه چې راپاسي که نه ته خو هسې هم سحر مانځه نه راپاسې د سحر د مانځه نه یو نیمه ګنټه مخکې راپاسه دې ټیم کې یو 2 رکاته مونځ کوه یو 4 رکاته مونځ کوه دا به دې تهجد شي او په دقه مانځه کې الله ته سوال وکړه کومه مسله چې ده الله ته یې بیان کړه الله به یې حل کړي حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی د شپې په د اخرنۍ برخه کې الله رب العزت د دنیا اسمان ته راکوزیږي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي او دا اواز کوي وی چاته څه مسله شتي چې زه وله حل کړم څوک څه غواړي چې زه یې وله ورکړم څوک توبه ویسته غواړي چې توبه وله قبوله کړم څوک بیمار دی چې زه یې روغ کړم څوک غریب دی چې مالدار یې کړم او چا قرضه دی چې ورله ختمې کړم چاته مشکل دی چې ورته آسان کړم دا ټولې خبرې او دا اوازونه د الله رب العزت د طرف نه کېږي دغه ټیم کې یو سړی الله ته څه نه وایي الله ته خپل غم او خپل درد او خپل تکلیف نه اورئ نه د الله نه سوال کوي بیا چې کله راپاسي وروسته ناوخته نو بیا یو پسې ګرځي او بل پسې ګرځي او یاره وایي زما دا مشکل دی نه حل کېږي نو ته هغه رب ته ولې د خپل مشکل نه بیانې ته لږ د سهار د منځه نه مخکې راپاسه یو 2 رکاته تهجد وکړه او الله ته فریاد وکړه ګوره چې الله دله دا مسله حل کړي که نه حل کړي نو د فرض مونځ سره سره د نفلي مونځونو اهتمام هم کوئ او په نفلي مونځونو کې خاص کر د تهجد د منځه اهتمام کوئ د تهجد د منځه اهتمام ډېر زیات کوئ نو دا شوي 4 نښې د هغه بندګانو چې